دا دی بادرنګ او دا دومره غټ غټ بادرنګ بادرنګ ته په انګلیش کې ویل کېږي کیوکمبر او په اردو کې دې ته ویل کېږي کھیرا او دا دی مولای صحیح ده په پښتو کې ورته مولای ویل کېږي په انګلیش کې هم دې ته مولی ویل کېږي صحیح ده او دې ته په انګلیش کې ریډش هم ویل کېږي ریډش کې بیا سره رنګ کې هم وي او دا سپین رنګ هم وي د سپین رنګ ته بیا ویل کېږي وایټ ریډش او په اردو کې هم دې ته مولی ویل کېږي او په پښتو کې مولای دا دی ګوبي او ګوبي ته په انګلیش کې ویل کېږي کالیفلاور او په اردو کې دې ته ویل کېږي ګوبي او دا زمونږ سره دی ټیپر ټیپر ته په انګلیش کې ویل کېږي ټرنپ او په اردو کې دې ته ویل کېږي شلجم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو امید دی چې تاسو ټول بخیر نن به مونږه د انګلیش ووکیبولري په باره کې یو ډیر اهم لیسن کوو او په دې لیسن کې به مونږه د عام سبزیانو کمی سبزیانې چې مونږه په عام ژوند کې ډیر استعمالو د هغې نومونه به مونږه په دریو ژبو کې زده کوو په پښتو کې په انګلیش کې هم او په اردو کې هم نو دا ډیر اهم لیسن دی نو د دې لیسن په باره کې زما تاسو ته سپیشل ریکوست دی چې تاسو خو په خپل باندې هم دا ویډیو وګورئ خو تاسو په کور کې چې کم واړه ماشومان دي نو هغوی ته هم دا ویډیو خامخا وښایئ چې هغوی هم د دې نه دا ټول نومونه زده کړي ښه نو راځئ موږ خپل لیسن شروع کوو زموږ په لیست کې اولنۍ سبزي ده باتینګن په انګلیش کې د باتینګن دوه نومونه دي یو دی aubergine او دویم دی ایگ پلانٹ aubergine وتا په UK کې او ایگ پلانٹ وتا په امریکا کې ویل کېږي او په اردو کې باتینګن ته ویل کېږي بینګن بل زموږ سره دی ټینډی اوس ټینډی ته په انګلیش کې هم ټینډا ویل کېږي صحیح ده او د دې نور هم دوه نومونه شته دي دې ته انډین راوند ګورډ ورته هم ویل کېږي او اپل ګورډ ورته هم ویل کېږي نو دا درې واړه نومونه دي دا ټینډی او په اردو کې دې ته ویل کېږي ټینډي د دې نه پس زموږ په لیست کې دی بادرنګ اوس بادرنګ ته په انګلیش کې ویل کېږي کیوکمبر او په اردو کې ورته ویل کېږي کھیرا د دې نه پس زموږ په لیست کې راځي بینډی ورته په پښتو کې ویل کېږي او په انګلیش کې دې ته ویل کېږي اوکرا او په انګلیش کې د دې یو دویم نوم هم شته دی او هغه دی لیډي فینګر او په اردو کې دې ته ویل کېږي بینډي ښه زموږ په لیست کې بله یو سبزي ده اسپاراګس دې سبزي ته ویل کېږي تاسو ته په دې تصویر کې ښکاري دا خو ما په پاکستان کې کله نه ولیدلي خو په یورپ کې دا ډېره استعمالیږي او دا خلک ډېر زیات خوښوي نو دغه شانتې دا یو سبزي ده د دې په پښتو کې خو ماله نوم نه راځي که فرض که تاسو کې څوک پیژني او چاله د دې نوم ورځي نو مهرباني وکړئ په کمنټ کې خامخا ولیکئ په اردو کې هم د دې نوم نشته دی ځکه چې دا سبزي د هغه ځای نه ده دا د یورپین او امریکن سبزي ده دلته کې ملاویږي نو دلته کې د دې نوم دی اسپاراګس او په اردو کې ورته هم اسپاراګس ویل کېږي صحیح ده د دې نه پس بل یو سبزي زموږ په لیست کې راځي براکولي تاسو ته دا براکولي په تصویر کې ښکاري براکولي اصل کې دی یو قسم له ګوپي صحیح ده د ما په خیال چې په پښتو کې به ورته شین ګوپي ویل کېږي نو د دې خوند او ذایقه د ګوپي نه لږ شانتې بدله خو په شکل کې بالکل د ګوپي په شانتې وي صحیح ده نو براکولي دې ته په انګلیش کې ویل کېږي او په پښتو کې ورته ما د خپل ځان نه خو شین ګوپي وویله او په اردو کې هم دې ته براکولي ویل کېږي او یا به ورته هری ګوبي ویل کېږي صحیح ده دې نه پس زموږ په لیست کې زموږ سره دی بند ګوپي یو خو هغه کولاو ګوپي کنه یو بند ګوپي وي اوس د بند ګوپي ته په انګلیش کې ویل کېږي کیبج او په اردو کې ورته ویل کېږي بند ګوبي د دې نه پس زموږ سره د ګوپي یو بل قسم دی او دا هغه ګوپي دی کم چې موږ په عام ژوند کې ډېر زیات استعمالو په پښتو کې دی ته څوک ورته ګول ګوپي وایي او څوک ورته د ګوپي ګول وایي صحیح ده نو خو دا په اصل کې هغه ګوپي دی اوس د دې ګوپي نوم کم چې دا ګول ګوپي دی د دې نوم په انګلیش کې دی کالیفلاور او دې ته په اردو کې ویل کېږي ګوبي د دې نه پس بل یو سبزي زموږ په لیست کې ده برسل سپراوټس
برسل سپراوټس دا دغه شانتي وړوکی غونتي ګول د څنګه چې دا بند ګوپی وي کنه بالکل دغه په شانتي سبزی وړ غونتي د بلورو په شانتي وړ غونتي. اوس په پښتو کې دې ته څه ویل کېږي ما ته پته نشته خو ما ګوګل کړله نو ګوګل ما ته وایي چې دې ته کوسی ویل کېږي. اوس ما ته پته نشته چې ما خو دا ټکی کله په خپل باندې نه واورېدلې خو که دا ټکی صحیح وي او یا غلط وي نو تاسو مهرباني وکړئ په کمنټ کې خامخا ولیکئ صحیح ده. او په اردو کې به هم دې ته برسل سپراوټس ویل کېږي ځکه چې دا زموږ د ملک سبزي نه ده بلکې دا د یورپین او امریکن سبزي ده نو دا نوم د هغې ژبې نه راغلی دی. بل د دې نه پس زموږ سره راځي پالک. د پالکو ساګ نه پالک. اوس پالک ته په انګلیش کې ویل کېږي سپینیچ او په اردو کې ورته هم پالک ویل کېږي. بل زمونږ په لیست کې راځي خریړي مونږ دې ته وایو کنه تاسو که خیال کړی وي اکثر چې کله باران وشي نو اکثر د ونې ویښته دغه شانتي دا خریړي راخیږي یا په کور کې هم چرته یو ګوټ غونتي په هغه ځای کې دا خریړي راخیږي دا چترۍ غونتي وي کنه دې ته ویل کېږي خریړي په پښتو کې. په انګلیش کې دې ته ویل کېږي مشرومز او مشرومز ته په اردو کې کومبیان ویل کېږي. دلته کې صرف دا یو خبره نوٹ کړئ چې په خریړو کې خو ډیر زیات قسمونه دي او ډیر زیات رنگونه هم پکې وي قسم شکلونه هم پکې وي خو په دې کې صرف یو احتیاط پکار وي ځینې قسم خریړي داسې دي چې هغه د انسان د صحت لپاره ښه نه وي بلکې هغه د انسان د صحت لپاره زهرجن وي خو زیات تر خریړي داسې دي چې هغه نقصان انسان له نه ورکوي او انسان هغه کچه هم خوړی شي او چې په اخی کې نو هم یې خوړی شي نو هغه د انسان لپاره بلکې د صحت لپاره ډیر ښه وي. د دې نه پس زمونږ په لیست کې بل یو سبزي زمونږ سره ده سیلري تاسو ته په دې کې هم تصویر ښکاري دا هم یو سبزي ده او دا زیات تر خلک د سلادو په شانتي هم خوري صحیح ده. د دې نوم دی په انګلیش کې سیلري او په پښتو کې ماته پته نشي چې دې ته څه ویل کېږي خو زما په خیال باندې چې د دې په پښتو کې نوم نشته دی نو دې ته به هم مونږه سیلري وایو. او په اردو کې دې ته ویل کېږي اجواین خراسای دا د دې سیلري نوم دی په اردو کې. د دې نه پس زموږ سره راځي ګازري ته په انګلیش کې ویل کېږي کیرټ او په اردو کې ورته ویل کېږي گاجر. د دې نه پس زموږ په لیست کې راځي اوږي ته په انګلیش کې ویل کېږي ګارلیک او په اردو کې دې ته ویل کېږي لهسن. بل زمونږ په لیست کې راځي ادرک ته په انګلیش کې ویل کېږي جینجر او په اردو کې هم دیتا ادرک ویل کېږي. د دې نه پس زمونږ په لیست کې راځي پیاز. اوس د پیازو هم ډیر قسمونه دي صحیح ده. دا کم چې تاسو ته اوس په تصویر کې ښکاري دې ته ویل کېږي په پښتو کې غوټه پیاز ته هم څوک وایي او څوک ته غوټۍ پیاز هم وایي ځکه چې داسې غوټه غونتي او غوټۍ غونتي هم وي صحیح ده. دې پیاز ته په انګلیش کې ویل کېږي آنین او یا ورته براون آنین هم ویل کېږي د دې د رنګ د وجې نه آنین او په اردو کې هم دې ته ویل کېږي پیاز. اوس د دې پیازو یو بل قسم وي چې هغه هم دغه شانتي رنګ هم دغه وي تاسو په تصویر کې ښکاري دې پیاز ته ویل کېږي شالوت دا د دې پیاز نوم دی صحیح ده. او په پښتو کې او په اردو کې به هم دې ته شالوت ویل کېږي ځکه چې دا زموږ په علاقو کې نه میلاویږي. او یو تاسو که خیال کړی وي زموږ سره سره پیاز هم وي په سور رنګ کې وي که نه هغې ته ویل کېږي په انګلیش کې ریډ آنین او په اردو کې ورته ویل کېږي سرخ پیاز. د دې نه پس زموږ په لیست کې راځي شنه پیاز. دا کم چې اوږده پیاز وي شنه پیاز وي که نه د دې په انګلیش کې 3 نومونه دي. دې ته سکالین هم ویل کېږي او د دې چې کم عام نوم ډیر زیات استعمالیږي نو هغه دی سپرینګ آنین. اوس سپرینګ آنین دې ته په UK کې ویل کېږي او په امریکا کې دې ته ویل کېږي گرین آنین یعنی شنه پیاز او په اردو کې هم دې ته ویل کېږي هری پیاز هری ویل کېږي شین ته. بل زمونږ په لیست کې راځي فینل ویل کېږي د کاغو چې کم سبزي وي صحیح ده کاغه وي که نه که تاسو خیال کړی وي اکثر خلک کاغه هم دغه شانتي خوري که نه. اوس دغه کاغه چې کم دی په پښتو کې ورته کاغه وایي دا کاغه خو په اصل کې تخم دی که نه او دغې کاغو ته په انګلیش کې ویل کېږي فینل سیډز ځکه چې دا سیډز دي تخم دي. اوس کله چې مونږ دا کاغه وکړو که نه نو دا خو اصل کې تخم دی نو د دې نه چې کم سبزي کېږي کومه سبزي راخیږي د دې کاغو د تخم نه هغه سبزی ته ویل کېږي فینل. په انګلیش کې هغې ته فینل ویل کېږي او تاسو ته اوس د هغې تصویر په سکرین باندې ښکاري.
اوس دا یو سبزي زمونږ په ملکونو کې داسې خاص خلک نه استعمالوي، د دې وجې نه خلک کري هم نه، خو ما اورېدلی دي چې په ځینو علاقو کې خلک دا کري او دا کومه سبزي چې ده دا استعمالوي. اوس دا سبزي زمونږ خلک پته نه لګي چې ولې نه خوښوي، خو د دې صرف زما په خیال چې دوه وجې کیدی شي. یو دا ده چې د دې چې کومه خوند وي او کم ذایقه وي د دې، نو هغه ډېره زیاته تیزه وي او د دې بوی هم لږ تیز وي، نو کیدی شي چې زمونږ خلک هغه نه خوښوي. خو دا په اصل کې جوړیږي د فینل سیډز نه او په انګلیش کې دې ته ویل کېږي فینل. اوس پته نه لګي چې دې سبزی ته به په پښتو کې څه ویل کېږي، د دې د تخم ته خو کاږه ویل کېږي. اوس که چاله د دې په پښتو کې نوم ورځي نو خامخا په کمنټس کې ولیکئ، زه دا ټکې خامخا زده کول غواړم، صحیح ده. او دې فینل ته په اردو کې ویل کېږي سونف. د دې نه پس زمونږ په لیست کې راځي کشمیری مرچکې، مونږ ورته کشمیری مرچ وایو، په اردو کې دې ته ویل کېږي شملا مرچ، څوک ورته کشمیری مرچ هم وایي. په انګلیش کې دې ته ویل کېږي پاپریکا او په امریکا کې دې ته ویل کېږي بیل پیپر او د دې یو دریم نوم هم شته دی او هغه دی کاپسیکم. نو دا درې واړه نومونه دي دا شملا مرچ یا کشمیری مرچ. د دې نه پس زمونږ په لیست کې راځي ټیپر. اوس ټیپر ته په انګلیش کې ویل کېږي ټرنپ او په اردو کې ټیپر ته ویل کېږي شلجم. اوس د دې نه پس زمونږ په لیست کې راځي مولی. اوس مولی ته په انګلیش کې هم مولی ویل کېږي ځکه چې دا یو ایشین ویجټیبل دی، ایشیا کې کېږي، په پاکستان، افغانستان، انډیا، بنگلادیش په دغه ملکونو کې کېږي. نو په یورپ کې هم دې ته مولی ویل کېږي، خو دې ته دویم نوم هم ویل کېږي او هغه دی ریډیش. مولی ورته هم ویل کېږي او ریډیش ورته هم ویل کېږي. خو دغه شانتي بل یو قسم مولی وي چې هغه ډېر وړې دانې وي، سرې وي، نو هغې ته زیاتره خلک ریډیش وایي. او کمې چې دا غټې مولی وي، دا سپینې مولی وي، دې ته زیاتره خلک وایي وایټ ریډیش او یا ورته مولی هم ویل کېږي. د دې نه پس زمونږ په لیست کې راځي پوټیټو، خو به تاسو کې زیاتره کسانو درځي پوټیټو ویل کېږي آلو ته. په پښتو کې ورته هم آلو وایي او په اردو کې ورته هم آلو وایي. د دې نه پس زمونږ په لیست کې راځي کچالان چې وي کوم که نه، کچالو ته په انګلیش کې ویل کېږي ایډو او پلورل به راځي ایډوز. اوس کچالو ته په اردو کې ویل کېږي اروي. بیا د دې نه پس راځي ټوماټو. اوس په یو کې ورته ټوماټو ویل کېږي او په امریکا کې ورته ټومیټو ویل کېږي، صرف دا پروننسیشن فرق دی، نور ټکي یو دی. په پښتو کې دې ته موږ ورته ټماټر وایو. اوس ځینې خلک ورته نور څه نومونه هم په پښتو کې اخلي، که تاسو له درځي نو مهرباني وکړئ په کمنټس کې خامخا ولیکئ، صحیح ده. په پښتو کې ورته ټماټر موږ وایو او په اردو کې هم دې ته ټماټر ویل کېږي. بل زمونږ په لیست کې راځي سویټ پوټیټو. دا خوږ وي، په ذایقه کې خوږ وي او زیاتره خلک یې ماشومانو له هم ورکوي. اوس سویټ پوټیټو ته په اردو کې ورته ویل کېږي شکرقندي او په پښتو کې ماته پته نشته چې دې ته به په پښتو کې څه ویل کېږي، یا به ورته خوږ آلو ویل کېږي یا به ورته خوږ کچالو ویل کېږي، خو په اردو کې ورته ویل کېږي شکرقندي. که چاله د دې په پښتو کې نوم ورځي نو په کمنټس کې خامخا ولیکئ. بل زمونږ په لیست کې راځي چقندر. اوس چقندر ته په پښتو کې څوک ورته چقندر وایي، څوک ورته چقندر وایي، خو چقندر دی. اوس چقندر ته په انګلیش کې ویل کېږي بیټ روټ. نو اوس کم چې دا بیټ روټ دی نو دا په سور رنګ کې وي او دې ته په اردو کې هم ویل کېږي چقندر او په انګلیش کې د سور رنګ چې کم چقندر دی دې ته ویل کېږي بیټ روټ. یو بل قسم هم چقندر دی، هغه په سپین رنګ کې وي یا کم چې غټ وي او اکثر زیات چې کم کله چینی جوړیږي نو په هغې کې هغه چقندر استعمالیږي. نو هغه چقندر ته کم چې په سپین رنګ کې وي هغې ته ویل کېږي شوګر بیټ او په اردو کې هغې ته ویل کېږي چینی چقندر. خو ټولو قسم چقندر ته په آسانو الفاظو کې بیټ ویل کېږي او د هغې جمع به راځي بیټس. اوس راځو مونږه کدوانو له، صحیح ده. د کدوانو چې کم خاندان دی که نه، کومه ټوله فیملی ده د کدو، نو دې ته اصل کې ویل کېږي سکواش. د ټول هر قسم کدو چې وي هغې ته سکواش ویل کېږي. په دې کې چې کم بیا هغه غټ کدو وي که نه، مونږ ورته پیټا کدو وایو که نه، پیټا ورته ویل کېږي. نو دغه کدو ته په انګلیش کې ویل کېږي پمکن او په اردو کې ورته هم پیټا ویل کېږي، پیټا کدو. بل زمونږ په لیست کې راځي هغه اوږد کدو.
کدو هغه می خو هغه وګد وی کنه هغه کدو ته مونږ ته په پښتو کې غړانګې کدو وایو کنه غړانګې کدو او په انګلیش کې دغه غړانګې کدو ته ویل کېږي بوتل ګورډ او په اردو کې دغه غړانګې کدو ته ویل کېږي لوکی خدای دې نه پس زمونږ په لیست کې راځي کریلا اوس کریلې ته په انګلیش کې ویل کېږي bitter gourd او په اردو کې ورته ویل کېږي کریلا د دې نه پس زمونږ سره د مرچکې اوس مرچکې ته په انګلیش کې ویل کېږي چلی او په اردو کې ورته ویل کېږي مرچ نو اوس بیا په مرچکې کې هم شین مرچکې وي او سور مرچکې وي کم چې شین مرچکې وي هغه ته ویل کېږي گرین چلی او کم چې سور مرچکې وي نو هغه ته ویل کېږي ریډ چلی او په اردو کې ورته هم دغه شانتي کم چې شین مرچکې وي نو هغه ته ویل کېږي هری مرچ او کم چې سور مرچکې وي نو هغه ته په اردو کې ویل کېږي سرخ مرچ د دې نه پس زمونږ سره راځي جوار اوس جوار ته په انګلیش کې ویل کېږي کورن او په اردو کې ورته ویل کېږي مکۍ د دې نه پس زمونږ په لیست کې راځي زیتون ورته موږ په پښتو کې وایو په انګلیش کې زیتون ته ویل کېږي اولیف او پلورل به راځي اولیفز او په اردو کې هم دیتا زیتون ویل کېږي د دې نه پس زمونږ په لیست کې راځي تورۍ اوس تورۍ ته په انګلیش کې هم دوه نومونه ویل کېږي کورژیت ورته هم ویل کېږي او زوکینی ورته هم ویل کېږي دا دواړه نومونه دي د تورۍ او تورۍ ته په اردو کې هم توري ویل کېږي د دې نه پس زمونږ په لیست کې زمونږ سره آخري ټکی دی مټر ته په انګلیش کې ویل کېږي پیز او په اردو کې هم دیتا مټر ویل کېږي نو دا و زمونږه نننی لیسن په دې کې مونږه د ډیر شی سبزیانو نومونه په دریو ژبو کې زده کړله په پښتو کې هم په اردو کې هم او په انګلیش کې هم که تاسو زمونږ د دې نننی لیسن نه یو نوې ټکی زده کړی وي چې هغه تاسو له مخکې نه درتلو او د هغه سبزي نوم تاسو نن زده کو نو مهرباني وکړئ د هغه سبزي نوم په کمنټس کې خامخا ولیکئ انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به بیا ملاویږو لایک او شیر د نه هیر نشي او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ ټول د خپل ځان ډیر خیال ساتئ د الله په امان